د نیر په غاړه باندې غونډو خلکو خپل سامانونه لګولي وو ځکه چې ډېر ښکلې علاقه وه. په دې ځای کې د دې ځای میله هم لګېدلې وه. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې څنګه سار سار ټیم شو ښه په خوشګوار موډ او په ښکلي موسم کې د خیره سره د کور نه راووتم او ډایرکټ په موټرسایکل باندې کېناستم چې موسم دومره زیات مزیدار او چې د حد نه سیوا. ولې چې د پاس نه وریځو او میاشت خو تاسو ته ښه پته چې د پشکال شروع شوې ده چې ګرمي پکې ډېره زیاته ده. بس ډایرکټ د شیرګل بازار ته دومره نن وختي راغلي چې ماشاءالله د شیرګل په بازار کې لا خلک نه راوته. تاسو لیدلی شئ چې ډېر زیات دغه دی. تر دې چې موږ د درګۍ بازار ته راورسېدو خو هلته کې هم رش نه و. هغه وجه دا و چې موږ نن ډېر زیات وختي راوتو. خو چې دلته کې زما نظر شو نو د درګۍ په بازار کې میله هم لګېدلې وه. نن ورځ د اتوار وه په دې وجه باندې میله پکې هم لګېدلې وه. تاسو لیدی شئ د ریل په دې پاټلۍ باندې دا میله. د دې نه چې موږ څنګه راوختو ډایرکټ د غټ نیر ته چې یو ښکلی او مزېدار ښکاري. اوس په د دې ځای ډېر اوسېدونکي که څوک هم زموږ دا ویډیو ګوري لایک شیر د سر لازمي وکړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ. په دې غټ نیر کې ما خو لمبلي نه دي ځکه چې ما له لامبو نه راځي. که تاسو پکې لمبلي هغه هم راته په کمنټس کې وایي. په دې ښکلو او شنو علاقو باندې چې کله موږ تیر شو ځکه چې موږ روانو کار لپاره او په دې وزیر آباد کې موږ خپل نوې ټیکه نیولې ده چې ډېر ښکلې او ډېر زیات مزېدار علاقه ده. بس تر دې چې په دې نیر باندې کله موږ تللو نو هغه وزیر آباد کې چې کوم ځای کې موږ لیولې هغه لارې ته راتاو شولو چې هغه هم ډېر د خوندور او ډېره مزېداره لار ده. دغه مخامخ چې کوم ستاسو ته د ښکلي او مزېدار بلډینګ ښکاري په دې کار کې به موږ د خیر سره د رګړایي کار کوو. پر تر دې چې موږ د کور ته رادننه ووتو تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله ډېر ښکلی او ډېر زیات مزېدار کور دی. بس موټرسایکل هم سیټ ته ودرو دلته کې رالو د خیر سره پر سور باندې تاسو لیدلی شئ چې دننه هم ډېر زیات مزېدار کولاو کور دی. په دې ځای کې ورته کټ کې ورته سم لاستمه بجلي نه وه. ما ویل چې کله بجلي راشي د خیر سره نو بیا به کار شروع کوو. بس تر دې چې کله بجلي راغله بس زما هغه بل پارټنر کار شروع کوو. زه ورته په دې سیټ کې په دې کړکۍ کې ښه په سور کېناستم او خوله مې چینګه چینګه کوله. بس هغه راته ویل چې یاره دلته کې راشه لږ ویپر ووه. نو بس بیا زه ورغلم ویپر مې ورته وخوړه. د دې ځای نه چې کوم دا بار ایریا وه نو ډېره زیاته خوندوره ښکارېده. د روټۍ ټیم شو روټۍ هم وخوړله ښه په سور باندې او چې اسکل مې پسې شروع کړم. مخامخ د روټۍ لوښي پراته وو تاسو لیدلی شئ چې کله هم د دې ځای نه روټۍ موټۍ ختمه کړه بس د هغې نه پس هم کار شروع کړو. د کار نه پس هم چې کله چوټي وکړه نو دې خواته را روان شولو. بس دلته کې د ملګرو ویل چې ته په دې ویډیو کې موږ هم راوړو. بس ده پکې مې راوړو چې ته د دې په کپړۍ د سر نه تاو کړې داسې ښکارېدو. بس هغه نوم تاسو په کمنټس کې وایي زه درته نه ویمه. بس دغه ځای نه موږ چوټي وکړو ډایرکټ په موټرسایکل باندې راکېناستو را روان شو د خپل کور په طرف باندې. موږ ویل چې د وخته ځان کور ته ورسو. خو د غټ نیر ته چې کله راووتم د دې ځای علاقې راته ډېرې زیاتې خوندورې او ښکلې ښکاره شوې. اړه خو مې غوښتل چې په دې نیر ته ور ودانګم او په دې ښکلي ځای کې ولامبمه. خو بیا مې ویل چې تا له لامبو نه درځي هسې نه چې یو دې سي. بس بیا مې ویل پرېږدوه. بس ډایرکټ په موټرسایکل باندې د کور طرف ته را روان شولو. ما ویل کور ته ځان رسوه بس دا شکر دی. بس دلته مې چې وکتل نو میله سیوا شوې وه او روډونو ته خلک راوتی وو. په سایډونو باندې ګاډۍ قسمه قسم شیزونه خرڅېدل چې ډېر زیات ښکلي او ډېر زیات مزېدار ښکارېدو. بس د دې ځای نه چې کله موږ د درګۍ بازار دا هغه بل سیټ دی تاسو لیدلی شئ د اریان کوټ او د دغه طرف روډونو. بس د سخاکوټ بازار ته چې کله را نږدې شو ما ویل ولاګ اوږدېږي زه بیا ختم کړم. میلاویږو پر روان ولاګس کې الله حافظ.